موږ تاسو آبجکټ سنیپ وایو. آبجکټ سنیپ څه کار کوي؟ مثلا ګورئ موږ تاسو دلته چې دی رسم وګورئ، دلته موږ ته نقاط مختلف ښیي که نه، اینډ پوینټ ښیي، میډ پوینټ ښیي، داسې که دا چېرته فعال دي نو څنګه کولی شو؟ دې لپاره کولی شم چې د سټیټس بار ته راشم او په سټیټس بار کې داسې آبجکټ سنیپ باندې رایټ کلیک کړم او سیټینګ ته راشم. دا صفحه خلاصېږي. صحیح دی؟ یا دا چې یو کوم مینیو ته راشم، په مینیو کې ټولز ته راشم او په ټولز کې ډرافټینګ سیټینګ انتخاب کړم. صحیح دی؟ کله مې ډرافټینګ سیټینګ دا صفحه خلاصېږي. یا دا چې شارټ کټ د مخې او اس انټر کړم او د آبجکټ سنیپ دپاره. صحیح دی؟ کله مې چې انتخاب کړم ما ته وایي د آبجکټ سنیپ کې خو دا ټول ګورئ فعال دي، که نه ورته دا ټول کلیر آل ورته یم اوکې. کله مې چې اوکې کړ اوس زه کله ایل انټر کړم، زه ورته د دې اینډ نه زه پوینټ شروع کوم، د دې اینډ نه ګورئ ماته اینډ پوینټ نه ښیي. که زه هر څومره راشم ورته چې دا څومره زوم ان کړم او ورته شاید چې دا واخلي د دې نقطه به سره وصل شي، بیا هم تفاوت دی. که بیا انټر کړم ورته چې شاید دې نقطه کې وصل شي، بیا هم تفاوت دی. مطلب دا چې موږ هر څومره دقیق شو اینډ پوینټ نشو لګولی. صحیح دی؟ میډ پوینټ کولی شي ولګوئ. میډ پوینټ څنګه؟ مثلا دغه لاین ماته معلوم دی چې دا څومره دی که نه، طول راته معلوم دی، نو زه ورته وایم چې بیا ایل انټر، نو ورته وایم چې د دې نقطې تر دې نقطې پورې قیمت ورته ورکړم چې څومره قیمت د وسط قیمت ورته چې په تقسیم دوه کې نیم معلومېږي که نه، وسط نه ولګوو. خو آبجکټ سنیپ دا کارونه اسانه کړي دي. څنګه؟ او اس انټر کوو، بل ورته وایو چې اینډ پوینټ مطلب اخري نقطه موږ ته ښایه. کله مې چې اینډ پوینټ واخیست ورته وایو اوکې، چې اوکې هم که نه ورته وایو ایل انټر. ګورئ اوس به اینډ پوینټ موږ ته ښایي. کله کمانډ موږ اپلای کوو اینډ پوینټ به ښیي که نه. صحیح دی؟ اینډ پوینټ مخکې نه ښوده که نه. که زه وغواړم چې د دې وسط نه قیمت تېر کړم، وسط نه ورته زه غواړم د دې وسط معلوم کړم. یو خو ما ویل چې وسط داسې چې دې نه تر دې پورې یو لاین رسم شوي د 10 واحدو په اندازه، نو زه ورته وایم چې زه د دې وسط نه تېروم، نو ایل انټر کوم، ورته وایم چې په دې محور باندې د 15 په اندازه انټر شو. صحیح شوه؟ خو که چېرته په آبجکټ سنیپ سیټینګ ته راشو، په سیټینګ کې انتخاب کړو چې میډ پوینټ هم راته وښایي، ورته وایي چې اوکې. کله چې اوکې کړو چې کله چې موږ ایل انټر کوو ګورئ سینټر به د هر یو ښیي. د دې سینټر دا دی، سینټر دا دی، مرکز دا دی، د هر یو که وړوکي قطعه خط هم وي د هغې مرکز هم تاسو ته ښیي. صحیح شوه؟ بیا راځو آبجکټ سنیپ سیټینګ ته او دلته ورته وایو چې سینټر مطلب چې مرکز څنګه؟ لکه مثلا زه یو دایره رسموم، تاسو دایره نه ویل که نه، خو فکر کوئ چې رسي ورته دوه درې درسه وروسته ده. که دایره موږ رسم کړي نو زه غواړم چې د دې د مرکز نه خط تېر کړم. ګورئ ماته مرکز نه مارک کوي، ښیي راته نه کوي، مرکز ماته معلوم نه دی. نو دې خاطر چې څه کوم آبجکټ سنیپ سیټینګ ته راځم او دې نه ورته انتخابوم چې سینټر ماته وښایه. صحیح شوه؟ ورته وایم اوکې. کله چې اوکې کړو نو ایل انټر کوم، ګورئ ماته مرکز ښایي. پوه شوې پې؟ بل راځم آبجکټ سنیپ سیټینګ ته. دلته چې دا آبجکټ سنیپ لیکلي آبجکټ سنیپ دې نه بند کړي نو مکمل بندېږي، دا به که ټیک مارک مې کار بیا نه کوي. صحیح دی؟ که دې نه آن وي روښانه کېږي. F3 شارټ کټ دی، آن آف لپاره دا کولی شي کلیک پې وکړئ، آن کېږي. بل آبجکټ سنیپ ټریکینګ دی. آبجکټ سنیپ ټریکینګ څه شی کار کوي؟ مثلا زه یو سمت باندې ځم نو دا په هغې سمت باندې ماته ټریک کوي، ډاټ 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 لاین مخکې ځي. صحیح دی؟ دا اوس راته وایم. بل ورپسې نوټ پوینټ ته وایي، مطلب چې یو پوینټ یې څنګه مارک کولی شم. نو دې خاطر چې موږ مخکې دی چې نوټ وایو، راځو دلته پوینټ وایو. پوینټ صحیح دی؟ د پوینټ دپاره څه شی کولی شم چې پی او انټر کړم. صحیح دی؟ پی او. یا دا چې مینیو ته راشم او په مینیو کې ډرا ته راشم او په ډرا کې پوینټ انتخاب کړم. په پوینټ کې بیا دوه خبرې دي، بل څلور خبرې دي. صحیح دی؟ سنګل پوینټ، ملټیپل پوینټ، ډیوایډ، میجر. یا دا چې دغه ډرا ټیپ دی که نه، په دې باندې کلیک وکړئ او د دې انتخاب کړئ پوینټ. صحیح دی؟ کلیک وکړئ تاسو وایي چې کوم یو کار پکې تاسو کوئ. ملټیپل پوینټس انتخاب کړئ، ډیوایډ که میجر. صحیح دی؟ په ټیپ کې دې کولی شئ پیدا کړئ. موږ پی او چې کله انټر کړو دغه پی او نمایندګي د سنګل پوینټ کوي. پی او نمایندګي د سنګل پوینټ کوي او موږ ته وایي چې د مبدین ورته قیمت ورکړه چې تاسو چېرې درته ولګوم. صحیح دی؟ کولی شئ قیمت ورته ورکړئ، کولی شئ چې په صفحه باندې یوه نقطه داسې انتخاب کړئ، دا پوینټ ګوره ولګېده. خو چې کله موږ پوینټ ته راشو نو کولی شم ورته چې ملټیپل پوینټ واخلم، نو ګورئ چې څومره پوینټونه زما خوښ دي لګولی شم. صحیح دی؟ او کولی شم چې څه شی وکړم، مینیو ته راشم او د دې نه هم ډرا ته او په ډرا کې پوینټ ته سنګل پوینټ یا ملټیپل پوینټ انتخاب کړم. تاسو دواړه وویلې. صحیح دی؟ بل ورپسې دی
ډیوایډ او میجر ډیوایډ او میجر څه کوي ګوره که چېرته موږ یو قطعه خطي او وغواړم چې دا تقسیموم په څو حصو باندې نو څنګه کوم د ډیوایډ نه استفاده کوم د ډیوایډ لپاره کولی شئ چې ډرا ته راشئ ډرا مینیو ته او پوینټ ته او په پوینټ کې ډیوایډ انتخاب کړئ یا دا چې څه شی انټر کړئ ډي آی وي او یا دا چې دلته راشئ د ټپ ته او په دې نه راشئ د خوا ورته کلیک ورته ډیوایډ صحیح شو نو څه چې ورته وایي چې ډي آی وي انټر کوو راته وایي چې سلیکټ آبجیکټ ټو ډیوایډ آبجیکټ نه کوم آبجیکټ غواړم ته همدغه آبجیکټ غواړم چې کله مې انټر کړم راته وایي چې نمبر اف سیګمنټس وایي تعداد موږ چې هر آبجیکټ انتخاب کوو ورته وایي چې دا په 15 حصو تقسیم کړو 15 مساوي حصو تقسیم کړو 10 حصو پلس حصو مساوي تقسیم کړو هر څه چې تاسو یې په مغور مساوي حصو باندې تقسیمي نو زه ورته چې نمبر اف سیګمنټس ورته وایم دا په 3 حصو تقسیم کړئ انټر کوم ور په 3 حصو تقسیم شو خو ښکاري نه ته یې د خطر چې ښکاري شي شي کو مینیو ته راځو په مینیو کې فارمیټ ته راځو په فارمیټ کې زوم ته راځو په فارمیټ کې پوینټ سټایل ته راځو ورپسې پوینټ سټایل ته راځو یو بل په تړل دي خطر په مخ کې ورسته کې پوینټ سټایل انتخاب کوم چې انتخاب کوو دا څه پوینټ سټایل انتخاب ورته نه ته ماته څه پوینټ سټایل په کار دی مختلف سټایل انتخاب چې انتخاب کوي ته خی تاسو پوه شئ یا دا تاسو انتخاب وکړئ انتخاب کې یو بمنی پکې ورته هم د څه سټایل دی لیکن پوینټ سایز د دې سایز سره کوم سیټ سایز ریلیټیو ټو سکرین نسبت د سکرین مطلب سکرین زموږ څومره سره په کوم حالت کې دی څومره زوم ان یا زوم اوټ دی او نظر دغه آبجیکټ ته چې 15% د سکرین دی راشي او کو نه سیټ سایز ان ابسولوټ یونټس نو تاسو چې کوم واحد انتخاب کړی هغه واحد 2.15 واحد چې ورکړي په هغه واحد راځي صحیح شو نو چې نه ریلیټیو ټو سکرین دا صحیح دی ورته اوکې په هغه ټول پوینټونه راځي شو په کومه نقطه کې چې موږ پوینټ لګولې دی دا ټول پوینټونه مخکې شو دا باندې کلیک درم وشي هر شي باندې چې کلیک کوي ته کوم کار کوم صحیح دی ګور ته موږ په درې حصو یو حصو دوه حصو درې حصو باندې تقسیم کړی دا صحیح شو ډېر نه پوه شوي بل ورپسې دی میجر لپاره هم کولی شي ډرا ته راشئ یا ټب نه انتخاب کړئ او یا دا چې څه شی وکړئ ام ای انټر کړئ میجر لپاره ام ای ګورې یو په ډیوایډ کې موږ څه وو چې ورته چې دغه آبجیکټ موږ په دومره واحدو تقسیم کړو په حصو باندې یو میجر دی میجر ورته وایو چې نه دا آبجیکټ چې دی ماته 15 3 واحده جدا کړه صحیح دی یو تعداد د سیګمنټس ورکړو چې 100 حصې کړه یو نه ورته وایي چې دا په 100 واحدو باندې تقسیم کړه مطلب چې 15 واحد ورکوم 10 واحد ورکوم 3 واحد ورکوم یو قیمت ورکوم نو ام ای انټر کوم د میجر لپاره ماته سلیکټ آبجیکټ ټو میجر کوم آبجیکټ غواړم دا آبجیکټ غواړم کله مې انتخاب کړم ماته وایي چې سپیسیفاید لینث اف سیګمنټ د یو سیګمنټ د حصې قیمت وایي زه ورته وایم چې 15 واحد جدا شي ګور انټر کوم ماته چې یو 15 واحد 2 3 4 15 واحد جوړ ګور اخر کې چې 15 واحد نه کم دی هغه هم اضافه پاتې شو صحیح شو موږ کولی شو دا دایره که هم یو ځای تقسیم کړو ورته وایي چې ډي آی وي لا مخکې یې څه ویل مطلب دا مو انتخاب کړو چې دا په 12 حصو تقسیم صحیح هر کوم آبجیکټ چې تاسو تقسیم میجر کې هم دا کار کوي او چې کله ام ای موږ انتخاب کوم ته چې سلیکټ آبجیکټ ورته دا آبجیکټ زه انتخاب زه کولی شم چې شو کوم قیمت ورکوم ته دې نقطې نه تر دې نقطې پورې دی یو آبجیکټ او په 2 حصو تقسیم مرکز سره خلک پوه شئ په دې باندې میجر باندې پوه شئ پوینټ باندې پوه شئ په دې اوس راځو که زه چېرته وغواړم چې مثلا دلته ما داسې پوینټونه لګولي دي زه غواړم دا سره وصل کړم یا دغه پوینټونه ما لګولي زه دا غواړم وصل کړم صحیح دی دا په پاک دا پوینټونه غواړم وصل کوم څنګه ګورم چې کله چې راشم دا ماته نه ښیي دا ماته نه ښیي تاسو نو پوینټ سره غټ ښیي نه چې مرکز کوم دی اصلي دایره ورته دایرې تاسو مارک کړئ راشي نه مطلب دقت پکې نه دی خطر چیک او اس اپ ایکس نپ ته ځو او ورته وایي چې نوډ راته فعال کړه او اوکې کوکل چې اوکې ورته موږ اوس ښیي ګورئ کمانډ اپلای کړئ مرکز پوه شئ په دې باندې وایي دا علامې بیرته لرې کوی شو سره دې شکل نه پوینټس هلته بیرته لاړ شئ بیرته کولی شئ لرې کړئ په فارمیټ ته راشئ په فارمیټ کې پوینټس هلته راشئ او پوینټس هلته کې بیرته انتخاب وکړئ چې پوینټس هلته غواړم ورته اوکې دغه میشن سره دلته کړو
ام ای انټر کو د میجر د پاره یا غیر انتخاب وو او ورته چې کوم object ورته دا object دی زه غواړم چې میجر کړم دا object ورته صحیح دی کله چې انتخاب کوم ته وایي چې وایي چې سوسو واحد څه جدا کوم حصے نه سوسو واحد پیزه واحد لاسه واحد درې 400 واحد تاسو ورته په هغه موجوده کېدو ته مدا چې د شپږ واحد جدا کا ګور جدا شو خو پنځه زموږ بدل نه خطر ښکاری نه د خطر یو ځل پنځه بدلو ورته شپږ واحد شپږ درجه شته نه واحده فاصله هر څومره چې شو شپږ درجه سې پوښتنه شپږ د یو نقطې شپږ نسی شپږ د اخر کې شپږ نه کم شو 15 شو بس پرېږدي 15 نه هم شو پرېږدي یو د فارمټ کې وګوره پنځه د بدلون بس واحده به انت مخکې ته چې کنه سره پاکي دا ول فقط یو واحد دا کړی دا شپه نه کم دی واحد غو به دغه تعین نو چې تاسو کوم واحد تعین ما واحد د مخه مونږ سره چې خپل کمپیوټر کې واحد تعین کوم مليمتر بیا چې کله پروګرام نه وځم بیا ټکی چې صفحه خلاص کړم بیا به یونټ جوړي بیا انسټال بیا به یونټ جوړي او کنه صفحه مليمتر پاتې شي نه مليمتر هغه بیا او کنه صفحه ځان ته جوړ کړي د ستاب مخه کار وخت واحد جوړ واحد جوړ سره سیف کو همیشه نه بس استاد دا ډیوایډ شو دا ډیوایډ دا څومره اندازې معلومه نه وه هغه کوم اندازه نه ورکوله یو خط صرف ورته په دومره برخو تقسیم 15 برخو ویشل دا نو معلومه نه ده چې نه امر مطلب هغه object سل واحده ده او په 15 تقسیم کې شل واحده جدا کی خپل کوئی پلس ایته هم پلس واحده جدا کی میجر کې دا خبر سره چپاو هغه موږ ورته نه ویل چې څومره موږ ورته ویل چې نه لس واحده راته جدا کړه دا به چې لس کې راته پوینټ لګوا اخر کې کار بعد کم پات شو صحیح بس سوال پکې شته